معزز و محترم آزما ډیرو زیاتو درنو خو مسلمانانو ورونو او خصوصا په دې سټیج او په دې کرسو باندې ناز زموږ ډیر زیات معزز او محترم علماء کرام مفتیان عظام الله تعالی دې تاسو له دوه جهانو خیرونو برکات راکړي. دا جمعه تم نوې جوړ شوې دی او په دې کې یو مدرسه هم جوړه شوې ده. زمونږ د الله نه دا امید دی، زمونږ د الله نه دا دعا ده، دا تمه ده چې الله تعالی د جمعه د علم او د عرفان یو مرکز وګرځي او الله تعالی په دې کې د یو ډېر ښایسته دینی مدرسې افتتاح وکړي چې دا ستاسو د ماشومانو دپاره د خیر او د برکت او د علم او د تعلیم یو ذریعه وګرځي. معزز محترم مدرسه او جماعت دا د مسلمانانو په معاشره کې یو مرکزی حیثیت ساتي. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې دیا لسکاله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې تیر کړی دي او په یو ډېر ښایسته او مبارک او اعلی او فرست نمبر کور کې د الله تعالی په جوار کې نو اوسېده چې بیت الله ورته ویل کېږي او د پیغمبرانو قدیمو په لاسو باندې الله تعالی د دې جوړښت کړی. موږ پکې په 1 لاک باندې راغلی دی او د مون نما سیوا سونه نه کې چې پکې نه راغلی دي. زموږ فقها وایي چې دا په 1 لاک باندې راغلی دي، ګنام پکې په 1 لاک راغلی ده. شامی زمونږ د مذهب کتاب دی هغه مجاورت، یعنی د بیت الله په خوا کې زمونږ د خلکو لپاره اوسېدل ښه طریقه نه ده راغلی، ځکه مونږ د بیت الله ادب نشو کولی. که چېرته د مکې خلک او د مکې باشندګان وي او په مکه کې نه اوسي نو خیر دی، او چې د مکې خلک نه وي او د دې ځای نه لاړ شي په مکه کې نه اوسي نو ادب نشي کولی. حضرت عمر رضی الله تبارک وتعالی عنہ به چې کله حج ختم شو د عمرې ایام به تیر شو نو یو کوړه به راواغسته او د مکی مکرمی په بازارونو کې به ګرځېده او چغې به والی یا اهل الیمن الی الیمن و یا اهل العراق الی العراق و یا اهل الشام الی الشام و یا اهل المصر الی المصر. ای د یمن خلکو شام یمن ته ځه، ای د مصر خلکو شام مصر ته ځه، ای د عراق خلکو شام عراق ته ځه، ای د شام خلکو شام شام ته ځه. صرف د مکی مکرمی ځای خلک به پرېښودل او نور خلکو ته ممانعت ورکړو چې تاسو بنو سه مکه مکرمه کې. د دې نه دا پته مو لګي د یو مسله ته نروت که چرته یو شی جایز هم بلی نه راغلی او حکومت د انتظامی امور د وجه نه په بعضو اشیاء باندې پابندي ولګي او شریعت کې هغه جایز هم راغلی وي نو د خلیفه وخت تابعداري په خبرو کې دا د واجباتو نه راغلی. سو پوری چې دی تا د دین نه منی کوي نو د اسلامی بادشاہ خبره به منی، خو اسلامی بادشاہ ته زمونږ په اصطلاح کې صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، کینګ صاحب او ملک نه وای، بلکې زمونږ په اصطلاح کې اسلامی بادشاہ ته خلیفہ وای. نو که چېرته شرعي او اسلامی خلیفہ وي او هغه چاته په امر مباح کې نه امر وکړي نو دا د واجباتو نه راغلي، یا د انتظامی امور د وجه نه یا د معاشرتي امور د وجه نه د خلیفہ امر منل په مباحاتو کې د واجبات نه دي، په منحیاتو کې به نه مني او واجب من الله خو اسم واجب من الله لري، د خلیفہ پکې څه ضرورت راغلی دی. نو دقه عظیم الشان کور چې نیکی پکې او موږ پکې په 1 لاک راغلی دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 14 کاله هغې کې نه تیر کړي دي، خدا د الله کور د بوتانو نه ډک راغلی. په دې باندې قبضه د مشرکانو راغلی وه. مسلمانانو په دې کې اذان نشو کولی، اذان نه خو نه شو کولی. مسلمانانو په دې کې په جهر مونځ نه شو کولی، نه خو نه شو کولی. مسلمانانو جمع نشو کولی، جماعت نشو کولی او جماعتونه او منځونه دا ټول د مدینه منورې سره تعلق ساتي. خو مسلمانانو د جهر د اعلان د توحید خبره هم په جهر باندې نشو کولی، ځکه چې جبر او ظلم او تسلط د کافرانو راغلی او جماعت تغی پلاس کنه راغلی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی، دا د یو اولنی اسلامی ریاست قیام راغلی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش وکړ
چې په مدینه منوره کې یو معاشره جوړ شي اسلامي، یو سټیټ جوړ شي اسلامي، نظام او شریعت او هر څه د شریعت او د کتاب الله د لاندې نه راشي. نو مدینه منوره ته هجرت وکړه. د مدینه منورې په هجرت کې اولنی جمعات چې دا لږ مخکې غونډه جوړ شوی قبا راغلی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکن ځای راغلی. سور سورج د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په قبا کې نه تیر کړ، په 15 یا 13 راغی او بیا دا ابو ایوب الانصاری په کور کې نو اوسېدو او شپږ میاشتې د ابو ایوب الانصاری په کور کې نه تیر کړ. شپږ میاشتې پس داسې مدینه منورې ته راووت. یو خرباوه یو شاړه منتظمه وا علامه سمهودی رحم الله وفا او وفا کې نقل کړي وا چې خلکو به پکې خزله غورځوله یا خلکو به پکې داسې خراب غونتی بوټي خشاک چې وغه به غورځول. یو شاړه غونتی راغلی و دې ته موږ په پښتو کې شړوي. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دلته جمعه جوړ دا مال راکي وی دا د چا د وی دا خو د یتیمانانو دا وی چې د یتیمانانو دا نو د یتیمانانو نه تاسو کې د یتیمانانو هغه وارثان رالو وی دا الله پیغمبر اسمی دل درکړی دا وی نه دا ته مال اس نه شرا کولی سامنونی دا متاسو مال په سمرو باندې راکوي په پیسو باندې راکوي. اولنی د مسجد نبوی بنیاد دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې پشپغم میاشت د هجرت باندې د جبرائیل علیه السلام په مشورې باندې او د صحابه په مشورې باندې په مدینه منوره کې جوړ کړل شو چې دا د دنیا دویم نمبر اعلی ترین جماعت تر مسلمانانو په نسبت باندې او په دې کې یو موس په یو 50 سره دا ابن ماجه روایت خراوی ضعیف دی یا یو موس په سره چې قوی روایت ابو داود راغلی دی او راویان قوی راغلی دي همون ډېرې ته خوشاليګو نو مونږ یو مونږ په 50 سره راغلی نه لکه څنګه چې عام فقها راغلی. دا جمعات رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې جمعات نو راغلی دا د سیکولر خلکو خبره راغلی دا چې مولا د جمعات سره ناشتي جمعات کې چې مولا صاحب سکه سدي اغه کوي وګورئ دا به د عمرزو بازار ته نه روزي مولا چې ماته درس کوي په جمعات کې منمه مولا ته ماته مدرسه کولاوي نو منمه مولا چې ماته په جمعات کې سکه ناغه د کوي منمه خو کو دا د ما معاشره ته بار روزي دا سړک ته بار روزي دا د عمرزو بازار ته روزي یا دا جمعات زما په معاشره باندې اثر انداز کیږي نو بیا زه د مولای نه منم. دا د سیکولر خلکو خبره راغلی په مدینه منوره کې جمعات په ټول معاشره باندې اثر انداز. په مدینه منوره کې جمعات عدالت مو په مدینه منوره کې جمعات سجن مو په دې کې یو کوټه جوړه شوی هغه کې به قیدیان چول په مدینه منوره کې جمعات جیچ کیوم وا صحابه په دې کې د جنگ مشورې کولې په مدینه منوره کې جمعات د ملمنو د پاره د وفدونو هاستل او مهمان خانم راغلی وا په مدینه منوره کې جمعات هسپتال هم راغلی. سعد بن ابي وقاص او دغه شانت نور اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم چې کله بس زخمیان شو نو یو ورکوټه اونته ګوټو هغه کې یو خیمه لګیدلې و هغه د لپاره طبيبان او جراحان مراتله علامه کتانی نقل کړی دي او په جمعات کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم علاج کړي. د عام ملمنو د لپاره بلنګر تیارې د په جمعات رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د هغه مشر بلال صاحب راغلی او اسلحانه راغلی و په جمعات کې علامه کتانی رحم الله نقل کړی دي چې د جهاد سونه اسلحه وا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې پرتا. نو جمعات یوازې دا نه چې بس ته به کې صرف تعلیم کې او بس نور سپ مولا باندې بس نه جمعات د حریت مرکز دی جمعات د قیادت مرکز دی جمعات د امامت مرکز دی جمعات د خلافت مرکز دی جمعات مدرسه راغلی دا او د مسلمانانو د معاشره د لپاره مرکزی کسوټي دا د مسلمانانو جمعات راغلی. اس یو خبره کوم تاسو ما نه مخه پکېږي ګوري که خپکیږي بیا نه کومه دو طایفې داس راغلي دي چې هغه د مسلمانانو په معاشره کې نه نو د مسلمانانو معاشره خرابېږي. تاسو سوای چې په دې دنیا کې خانان نه زمونږ په دې علاقو کې چې خانان نه موږ ته نقصان شته که خانان پکې خپکیږي مو خاصه خبره کوم چې خانان په دې علاقو کې نه نقصان شته وای کنه نه کړه څه نقصان دی یو شل له خو دې نه خو کو چرته بل فرض مزدور کار په علاقو کې نه نقصان شته کو نشته کنه
کری به څنګه ریبې به څنګه روړې به څنګه پخې به څنګه خورې به څنګه نه یو چې مزدورکار د لاس او د کار کسب والا خلک په معاشره کې نه معاشره نه چلیږي او بل تاسو ته پته ده چې سنی نو معاشره نه چلیږي مولا صاحب چې نو معاشره نه چلیږي ګوره زمونږ د مسلمانانو په معاشره کې چې مولا صاحب نه نو معاشره نه چلیږي ګوره یاد ساته د مولا صاحب ادب دا د دین ادب راغلی دی د مسجد د جمعات او د ګری ادب دا د دین ادب راغلی دی قسم دی په الله باندې موږ ته په مولیانو کې نورش نخکاری خدا صرف وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نائبان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مولا خو چرته بالفرض اجره کې نشي کېناسته دا د در لپاره دفترم دی او دا د در لپاره مرکزم دی او دا د در لپاره خانقاه دی او دا د در لپاره اجرم دی او دا د در لپاره مدرسه راغله ته وګوري چرته د مولا به د بینه کې ګوري چرته په مولا باندې مخکې کېږي نو الکه تاسو باندې څوک مخکې کېدی شي وای تاسو چې جمع کوي نو قبله ته د مقتدیان ولاړی او کو تاسو ولاړی او یو ورځ به دا چې راځي چې بیا به تنګی ته سری او ترنګزو ته به خپې راغلی په ورځ باندې خیر دې ته اجازه ته چې په مولا پسې مخکې شه تاسو ما په خبرو نه پیږی کړ تنګی ته به سره راغلی سره او ترنګزو ته به سره راغلی خپې په ورځ باندې په مولا باندې یو 15 منټه ته خیر دې مخکې شه نور د هغې نه ستا پلار په مولا باندې نشي مخکې کېدی ښه ته به همیشه د مولا نه شاته ولاړ راغلی ته به همیشه مولا پس اقتدا کې چې الله اکبر چې مولا ښکته کېږي ته به ښکته کېږي چې مولا پورته کېږي ته به پورته کېږي نو د دې مولا صاحب چې تا ښکته کوي او پورته کوي ته د به ګورې قدر کې دا ذات ستاسو د دې ماشومانو د تعلیم حفاظت کوي اوس مې هغلته د دې مولیانو صاحبانو نه تپوس وکړو او دوی خو لاله جواب راکړو ما تپوس وکړه هلکه مې چېرته شلجریزي مولا ده کې شته او کو نشته شلجریزي مولا ده کې شته چې مقتدیان ولا 100,000 روپۍ ورکړي هغه مولا ده کې شته 15,000 زی مولا ده کې شته چې مقتدیان دله نور څه نه یادوم ښه چې مقتدیان دله 15,000 روپۍ درکړي هغه مولا ده کې شته 1,000 روپۍ والا مولا ده کې شته مړه تاسو خو خوار پاري خدایم غرق نه کا تاسو لاس 1,000 روپۍ مولا پدې کې نه نشته اسې برې تو کړی دي چې ګرځي راګرځي خدایم خکا 1,000 روپۍ تاسو مولیان نه نشي ورکولي او ګوره دا برې تم سمونه چنګ نیولې دي او بیا تاسو 1,000 روپۍ مولیان نه نشي ورکول 1,000 روپۍ خو نن سبا چې کالج ته ځو د میاشت خپل پلار نه علي وی بابا هاستل ته وزم مال 1,000 روپۍ را کمال 15,000 روپۍ راکا په دې 1,000 په 15,000 شپږ 1,000 روپو کې ستاسو د بچی د تعلیم خیال مونږه ساتو ګوري ستاسو د جماعتونو خیال مونږه ساتو ستاسو د مدرسو خیال مونږه ساتو ستاسو د زنانو د عزت خیال مونږه ساتو تاسو ته مونږه دعاګانې کوو چې الله تعالی زمونږ د مقتدیان مالدار کې چې په دوی باندې اوس اورېږي نو په مونږ باندې به وسڅېږي چې په تاسو نه اورېدلې نو په مونږ باندې نه سڅېږي دا یاد ساتئ مونږ همیشه د دوی څه ساتو خیال د خیر دعاګانې ستاسو لپاره کوو نو تاسو هم داسې لګړه مونږ ته سم ساتئ ګورې ښه څه به راته ساتئ څه به راته سم ساتئ زه کله ناکله به یم دا مولا او قاري ني دا هر مولا او هر قاری دا د محلي او د کلی دا خیر او د برکت او د هدایت لپاره الله تعالی مقرر کړی هر عالم او هر امام د محلي د هدایت لپاره مقرر دی خو یو د سپینګری په هر محله کې د امام د هدایت لپاره الله مقرر کړی دی لکه دی او کنه د سپینګری ګوره دو سپینګری داسې سپینګری دي یو الحق استاد چې هغه د مولا د هدایت لپاره پر جمعات کې مقرر دي چې راشي نو دا پوزه خو دې کاګه ده او دا سر دې کوګ دی او دا یو پنسل یو چته ده او دا یو د نیغه ده او پروند په کول هو مشکل دی او نن نه پاتې یا تو راته دا وخت تیر کا مونږ ویو یا زماده کې دو اصطلاحات دي زویم یا الله جنت ته بوزه او جنت ته بوتل په دوه معنی سره یو په معنی د حقيقي دخول الجنت او یو په معنی د تحت التراب سره چې الله تعالی جنت ته بوز نو مونږه تاسو خیال سات تاسو به مونږ ته پاک ساتئ ان شاء الله ګوره د دین نامارغه نه دي د دې دوه وزري راغلي دي یو تاسو یو مونږ راغلي زموږ په دې تنګي کې چې مارغه الوزي نو په یو وزر باندې نه الوزي اوس ماته د
مرزو د دې جاړي پته نه لګي چې دلته د مارغانو یو وزر راغلی او کو دوه وزر راغلی خو زمونږ پتنګي کې چې مارغه الوزي نو دوه وزر وخی نو تاسو ګوري زمونږ یو وزر راغلی مونږ د دین یو وزر یو تاسو د دین بل وزر راغلی مونږ به مدرسه جوړو آبادو به تاسو به بچی راولې مونږ برته ان شاء الله امامتي کو تاسو به ان شاء الله منزل راځي مونږ برته ان شاء الله مدرسه آبادو تاسو به د خپل ماشومان کوشش کوي چې د مدرسې او جماعت ته راولېږي او د دوی د علم او ذهن او د دوی د دماغ د دین په علوم سره منور او برکتی شي دا بس تاسو لپاره ډیره د خیر خبره راغلی چرته چې زوی دی لوپر راغلی وي لوپر زوی د لګټه کې یو کو تاوان کی وای کنه تاوان کی تاسو ګردا مول شي الله بچی راکې یا الله تعالی بچی راکې خو نه کان بچی راکې چې هغه کې د ما د دنیا هم خیر وي او هغه کې د آخرت هم خیر وي او د دنیا او د آخرت خیر هم ان شاء الله په دې مدرسو کې وي چې هر وګوره نن سبا خو ډیر کار آسان سار وخت د ماشومان لګي چرته اسکول ته مونږ د اسکولونو مخالف نه وګوري شو کو تاسو ته وایي چې اسکولونو د مولیان د اسکولونو مخالف زه نه مو د دې مولیان نه خبر چې زه د خپل بچی لپاره اسکول خو خام ستاره بچی لپاره بهم خو خام چې زه د خپل بچی لپاره ډاکټري خو خام ستاره بچی لپاره بهم خو خام چې زه خپل بچی اسکول ته لګم ستا بچی بم اجازه توي چې اسکول ته دا خو زه دا وایم چې د ماسپخین نه پاس مولا صاحب قاری صاحب لراولېک ماسپخین نه پاس چې خړ وړي وخوري خمدیدار پرشي نو بیا چرته ولېګا قاری صاحب قاری صاحب او تسخی دین وو تخی ایمان وو تخی قران وو تخی مونږ ویو چې ستا بچی دی الله تعالی غټ ساينس دان کی ریجی په دې ملک نه ولګي خو چې سره د ایمان نه ولګي ډاکټر دي شي خو سره د ایمان نه دي شي لوی نوکر دي شي فوجي دي شي خو سره د سن دي د ایمان نشي وګوره ته د دنیا غم کې مونږ په خوشاله خو مونږ د آخرت غم کوو ته دنیا طرف تراکاږي مونږ په خوشاله خو مونږ کوشش کوو چې د آخرت طرف تراشي نو دا مدرسې او دا جمعه دا نه دینه لپاره جوړ دي چې تاسو د ماشومانو د تعلیم خیال ساتي تاسو هم کوشش کوئ چې ان شاء الله د دې مدارس او د دې جماعتونو سره تعاون وکړي آباد کې زه خو په دې جماعت او په دې مدرسه باندې ډېر خوشاله شوم د شازیب استاد چرته راکنه په کور کې چرته یو کور دی او هغه کې مدرسه شروع کړې ده ګوره د خپل جیب هم کني ور کوي ګوره دا بچي او دا زوزات او دا اولاد تاسو دي پکار دي چې تاسو په دې مدرسه کې خدا دا چا چې اوس وقف کړی دی یا دا چا چې مدرسه جوړ کړی د ما خو ثړه دعا وکړه الله تعالی دې د په وقف کې خیر او برکت واچي او دا دې الله تعالی د مردگانو لپاره صدقه وګرځي او د زندگانو لپاره دې الله تعالی رد البلا وګرځي خدا به ان شاء الله آباد ساته آباد یوازې دا نه چې امارت جوړ کې یو امارت شل چته جوړ شي خو چې هغه کې سبق ویل کیږي زمونږ د مولیانو پنځ باندې آبادی دار چې دا په درس آباد دا په سبق آباد دا په علم آباد شي او تبلیغیان وایي چې دا په اعمال او آباد شي نو چې په علم په اعمال او په درس باندې آباد شو اصل آبادی دار راغلی دی اوس تعمیر شوی دی او تاسو به کوشش کوئ چې دا په اعمال سره آباد شي الله تعالی دې تعبیر برابر کی او الله تعالی دې په اعمال سره برابر کی وصلی الله علی خیر خلقه محمد